په دې آیات کې نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی دو نو کچېره دوی د تو تکذیب وکي نو ته وویا ستو سره رب د پراخ رحمت ولدای او د هغه عذاب د مجرم قوم نه بیرته نه ګرځول کیږي. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ضرب هغه کسان وویایي چې شرک کړی دی کچېر الله تعالی غوښتلای نو نه به می شیر کړو او نه به زمیش پلارین شیر کړو او نه به می څه شی حرام ګرځولې وي. همدارنګه هغه کسانو هم تکذیب کړو چې لدی مخ کې وي تر دې چې هغه زمیش عذاب وڅکو. ته ورته ووایه آیا تاسو سره څه علم شته چې پس میشته رو وبوسئ رو وړئ. تاسو یوازې صرف د ګمان پیروي کوئ او تاسو صرف اټکل چلوین کیای. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ورته وایه اے محمد صلی الله علیه وسلم نو خاص الله للا کامل دلیل حجت دی نو که هغه غوښتلای تاسو ټول به لازماً په نیغه سیده لار روان کړي.